دومره ټوکو سات کې خو مونږ کور کې روټۍ نه خورو نو لاهور خو ډېر لرې ځای دی داسې مونږ نه شو تللی ارباز خان ځان له هغه ته ټلیفون کوي پروډوسر ته څنګه چل دی څه فلم ملم شته جهانګیر خان ځان له ټلیفون کوي څنګه چل دی څه فلم ملم شته دا اداکاران پروډوسرانو پسې ګرځي واتساپ ما سره اوس هم پروت دی تا ته مې هغې د خیال او ما سلام علیکم ورته لیکلي یو سعید تکالی په مسنجر باندې پروت دی هغه سلام جواب یې لا اوسه پورې نه دی راکړی غرچی مه ښه انسان یې ښه ځوان یې خو راګیر یې ګیر کړی چا دی ګیر کړی شاهد عثمان ګیر کړی دی سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان منځوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو ستاسو په فرمایش باندې خصوصي رحمان شاه خټک عرف شکرا خواته راغلی یو رحمان شاه خټک ذکر په سوشل میډیا باندې ډېر خور دی تاسو به کتلی وي هر کتونکی له ما نه دا پوښتنه کوي چې شکرا څوک دی لکه څنګه چې تاسو ته پته د پښتو فلم انډسټري د کیسر سنوور په ډایرکشن کې یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیار کړي دیدن د دې فلم په حواله له شکرا سره خصوصي مرکه کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شکرا ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم سلام عظیم خان بھائی څنګه چل دی خیر دی ټیک ټاک په خیر خیریت زمونږ یو ځلې بیا د غریب خانې ته راغلی ډېره مهرباني او ډېره شکریا چې تا یو ځلې بیا راتګ راوکړو زمونږ غریب خانې ته ډېره مهرباني یو دواړه جهانه سلام تا ته شکرا ډېره مننه دا ما ته ووایه ژوند زندګي د څنګه ده بالکل مزیداره تیریږي الله لاک لاک شکر دی ښه زندګي تیریږي زمونږ دا زندگی الله پاک را کړی دی په دې باندې شکر گزار هر وخت کې انسان ته وستل پکار دی چې زندگی د خپلې شکر به وباسي هر ټیم کې نو الله ډېر رحیم او کریم دی موږ باندې ښه زندگی مو تیریږي شکرا دا ما ته ووایه لکه څنګه چې شروعات کې خبره ما وکړله چې پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیار کړي د کیسر سنوبر په ډایرکشن کې چې د فلم نوم و دیدن دا د دیدن ذکر له تا سره تړلی ولې دی دا خو سعید تکالی وی دیدن فلم سٹارټ کړو نو هغې کې موږ لا یو کرکټر غوندې ویلي وو چې درکومه خو بیا یې څه پته نه ولګېدله سعید تکالی هغه بیا یې نه ټلیفون وکړو نه یې څه سوال جواب موږ پسې وکړو خو خیر هېڅ خبره نه دی انسان دی رایټران دي یا به هېر شوی وم یا به څه نور پرابلم وي هزار مسلې دي دو سره که نه موږ دا ګیله نه کوو دونه مونږ صرف دا ګیله کوو چې یاره سعید تکالی چې یو کتاب یو ټوکه ست کړی وه مونږ ته نو هغه هم د مونږ دپاره غټه خبره وه خو داسې نه دی په کار مکالمې ډېرې غټې غټې لیکې چې وایي پښتون هغه دی چې پښتو ژبه مه وایي او ژبه ونه پرېږده چې هغه پښتو نه وایي نو ما یو سړي سره ژبه وکړي نو بیا مکالمې خو ډېرې زبردستې لیکې خو په دې دلته کې پاتې وکړه په دې باندې پوه نه شو سعید تکالی که زما اوري یا زما انټرویو ګوري نو دا پیغام ته ورته ورسي نور ښه انسان دی ښه مخلص انسان دی ښه انسان دی ښه رایټر دی دا نه وایو خو ګپ شپ دی لګوي مونږ هم چې یاره دیدن فلم جوړ شوی دی نو دې باندې به څه وایم زه نو انشاءالله نورې خبرې به کوو نو شکرا دا ما ته ووایه ما له شانزیب خان چې د پښتو فلم انډسټري یو ډېر تکړه هدایتکار دی له هغه سره مو فون وکړي د هغه په خوا کې سید تکالی صاحب هم ناست نو شانزیب ټلیفون چې کوم دی موبایل یې سید تکالی ته ورکړي سید تکالی دا خبره ما ته وکړه چې په پښتو فلم دیدن کې ما و شکرا ته کرکټر ورکړی دی شکرا له ځانه سره لاهور ته راوله څه وایې په دې حواله هغه خو ګوره تا شانزیب ته ټلیفون وکړو هغه ټیم کې شانزیب اوچت کړو بیا شانزیب چې دی هغه سعید تکالی ته ټلیفون ورکړو چې یاره دا سره وغږېږه عظیم بی دی دا خو لکه داسې شو چې لکه په زور غږول دي هغه سره خپل بیلنس وي پیکیج وي نن سبا فون باندې څومره خرچ راځي واتساپ دی فری دی فون خو بالکل فری شوی دی نن سبا او بس دا خلک څنګه خلک دي چې اداکاران دي چې فون نشي کولی
یا دومره غټ ځان ته یا لیدل غواړي یا تکبر کول غواړي دا نه دی پکاره دا کار سړي ته یو ټلیفون یا یو حساب کتاب اوچتول دي یا چا پسې ټلیفون کول دي نو دی خپل یو حساب کتابي نو داسې نه دی پکاره هغه خو تا شانزیب ته کړی دومره ټوکو سات کې خو مونږ کور کې روټۍ نه خورو نو لاهور خو ډېر لرې ځای دی داسې مونږ نه شو تللی یو کرکټر غواړو خو لکه سمې غواړو او که هسې بیا راځو دا هر څه مونږ لیدلي دي د فیلډ کې مونږ 10 کاله تېر کړو دې څه مسله نشته دا هر څه مونږ لیدلي دي شکره دا ماته ووایه د سید تاکالي خبره ده وکړه چې په پښتو فلم دیدن کې او ماته کرکټر نه کیره ته لږ غوندې وضاحت وکړه واضح خبره وکړه چې ته خفه په څه یې زه خفه په دې یم چې زمونږ دومره غریبه انډسټري دی دومره غریبه انډسټري دی چې زه څه وایم هغې کې ده زه هېڅ نه شم ستا سترګو وړاندې دي 2 میاشتو بعد فلم جوړیږي ارباز خان ځان له هغه ته ټلیفون کوي پروډوسر ته څنګه چل دی څه فلم ملم شته جهانګیر خان ځان له ټلیفون کوي څنګه چل دی څه فلم ملم شته دا اداکاران پروډوسرانو پسې ګرځي چې کار راکړه 2 میاشتې وشي فلم نه نو مونږ به سله ځي کیدای او غریبانو ته خپل ځای پهله میلاو شي خپله ماړه شي نو هله به نه یې کس ته چانس ورکوي که نو هغه خپله غریب دومره غریبه انډسټري دی زمونږ چې هغه وایي چې یاره چېرته فلم ملم جوړیږي نه بس د فلم ولې چې 2 میاشتو فلم جوړیږي جهانګیر خان ځان له وایي چې زه فلم کې کار وکړم بس خان ځان له وایي شاید خان ځان له وایي نو نور داسې ټوله اداکاران لکه ځان له هغه کوي او زمونږ غریبه انډسټري دی چې دی پکې ځي شي نو نوی کس به راده نه شي چې 2 میاشتو کې فلم جوړیږي لکه مثال کے طور په هغه بیا هدایتکاران یا پروډوسران ته ټلیفون کوي دا موږ ته پته دی بیا شوګانو باندې زورونه ورکړي شوګانې کوي نو شوګانو سب مطلب نشته دا فضول شی دی زما حساب سره اداکار یا کیمرې یا په کمرې کې خوند کوي نور اسه فضول دا شوګانې موګانې دا پښتنو سره دا شان او شو په کار دی 14 غز وی یا اختر رضوی یا داسې درانه رضوی لکه اوکې شو نو خوند کوي نو شو د پاره یو متصل شکره بل خواته براسو تا زما د سوال جواب واضح نه کیرا ما تا نه دا پوښتنه وکړه چې ته له سید تاکالي څخه خفه په څه دا خبره موږ ته وکړه خفه په دې یو چې ژبه وي پښتون سړي یو ژبه وي چې هغه ژبه وکړي که نور سے وس کی نه یا ټوکو ست وکي نو دتم دا پکار وا چې یو فون دته ما یو هفته نه مخکې ویلو وینا مې ورته کړې وه چې کله دا فلم سټارټ به موږ ته پکې وایه که ستا وس نه رسي ته موږ ته کرکټر نشي جوړولی نو موږ به هسې درشو څه مسله نشته زموږ کھانې پیینې نه زموږ رایش نه ته بېفکره اوسه تا باندې موږ بوج نه جوړېږو ته زړه کې دا رانولې چې یاره دا کسان چې راشي یا به موږ باندې بوج جوړ شي یا به لکه څه نور هوټل خرچي وي یا ډوډۍ خرچي وي یا چای خرچي وي نو الله پاک ډېر رحم کریم والا دی موږ به دا بندوبست ځان لا کړی وه مطلب ته په دې ځای باندې خفه یې چې د پښتانه په طریقه یو واره له موږ سره واده وکړه بیا د پښتانه په طریقه باندې موږ ته نه فون وکړي نه واتساپ وکړي او واتساپ ما سره اوس هم پروت دی تا ته مې هغې د خیال او ما سلام علیکم ورته لیکلي یو سعید تاکالي په مسنجر باندې پروت دی هغه سلام جواب یې لا اوسه پورې نه دی راکړی مطلب دا وایي چې د یو پښتانه یو څه په وس نه وي پوره بیا د له چا سره واده هم نه کوي بالکل دا خبره دی چې واده ده نه کوي واده چې یو سړي سره وکړي بیا هغه ته پکار دی چې واده سر ته ورسوي پښتو دې ته وایي پښتو دې باندې پېژندګلو کېږي پښتون سړی دې باندې پېژندګلو کېږي ګوره دې خوا ما ورته تلي وو قربان د جانان شوټینګ ته لږ شپې مو وکړې غرچی ما ښه مېلمسته راکړو ښه پروټوکول یې راکړو نو ښه مېلمسته یې راکړه هغه ډېره خرچه وکړه فلم باندې خو یو خبره کوم په سلیماګانو نه و چلېدلو خو په یوټیوب باندې یو بمبار دماکېدار انټري ورکړه 5.5 لاک خلکو هغه فلم ولیدلو نو هغه فلم باندې لږ کهاني لږ ګډوډه شوې دی ونه خو خیر نیکسټ ټایم هغه ته مې پرې فون ورکړی و
اصغر چیمه ته اوچت کړو بس خبرې سمې نه وکړې زه دا نه وایم تا سره مونږه مالګه خوړلې وه لږ رزق مو خوړلو هغې دپاره مونږ ټلیفون کولو چې لږ ګپ شپ جوړ شي مونږ درغلیو زما نوم شکرا دی دا غازیم بی دی درغلیو ښه پروټوکول دې راکړو ښه خدمت دې وکړو نو ستا ډېره مهرباني دوه جهانه لکه مثال کے طور پہ نو انسان سره رابطې په کار دي نیکسټ ټایم کې همت وجنګوه نیکسټ ټایم وکړه هار مه منه هار دې چې ومنلو نو بیا هاراوي نو نیکسټ ټایم ته ځان جوړ کړه د اخترو فلمونو ته اصغر چیمه ته مې دا یو پیغام دی شکرا ته دا خبره اصغر چیمه ته وکړه چې همت دې نه هاري ګورې مخته د راتلونکي وختو ته کې د هم پښتنو ته یو فلمان ورکي لکه څنګه چې قربان جانان فلم چینج فلم مو په سینماو باندې نه و چلیدی دې کې شک هم نشته لیکن په یوټیوب چینل باندې دا ټیم 15 لکه انسانانو کتلی دي یو چینج فلم یو کوشش یې کړی و د دې کوشش په حواله څه وایي کوشش یې ډېر کړی و فلم باندې ډېر محنت کړی و اور کوم لوکیشن چې دا اخست یو ما او تا په هلته کې موجود و لږ شپې مو ورسره وکړې نو ما چې دا بره حال کې به زه چې ولاړم ما یې اصغر چیمه ښه انسان یې ښه ځوان یې خو راګیر یې ګیر کړی چا دی ګیر کړی شاید عثمان ګیر کړی دی هغه اکثر فلمونو کې زه ګورم کهاني نوره سیټ رواني خو منځ کې ونه الټه پلټه شي څه وکړم نو مشوره ښه وي مشورې سره به عمل کوي مشوره به اخلې یو سړي نه ما به کله کله به حال باندې چې ودرېدلو ما یې ښه سړی خو اتیانو منځ کې راګیر یې نو اتیان تا خپله پېژنې چې اتیان څوک دي مونږ خو مشوره نه شوه ورکولی ولې چې هغه دپاره مونږ نه یو که اوس مو یو مشوره کولی وي دا ماړه چېرته نه راغلی دی او شکرا څوک دی شکرا په 10 کاله په دې انډسټرۍ کې وشو د ډرامې جوړې 30 سال زما نو چې زه 30 ساله تجربه کار سړی یم چې زه یو مشوره ورکوم نو ښه مشوره به ورکوم بده به نه ورکوم دې فلم زه تېر شوی یم نو اصغر چیمه ښه انسان دی اور ګوډ لک دی چې لږ نیکسټ کار د بړاو کی او کوشش ته وکړي که دې فلم نه دا هار ومنلو به دا فکچر خراب شي انډسټرۍ کې بیا څوک نه پېژني لږ همت ته بړاو کی نوې نوې ټاسټان د والي نوې اداکاران نو خل بھرپور محنت ته وکړي د بل نیکسټ فلم باندې لکه که جوړوي نو بل ډایرکټر اے کے خان چې دی یو زبردست هدایتکار دی زما عادت دی پرې دا ګوډ نیوز دی چې ته په اے کے خان باندې کار وکړه چې ته اصغر چیمه ته دا خبره کوي چې راتلونکی فلم په ډایرکټر اے کے خان باندې ساز کړه بالکل اے کے خان یو واحد ډایرکټر دی هدایتکار دی چې هغه بالکل فلم سره بالکل محنت کوي او ډرامې سره محنت کوي داسې ډرامې چې خلک یې جوړولي ډرامې سیډي ډرامې خو ډېر زبردست انسان دی هدایتکاری ما پښتو انډسټرۍ کې هدایتکاران ډېر ولیدلو یو ارشد خان شولو یو اے کے خان شولو دا دوه چې دي که نه دا لږ ټکور ورکوي پښتانو لا یو کہانی ورکوي یو سسپین ورکوي دو ډایرکټرانو علاوه که ما ته داسې نه ښکاري د نوي جنریشن کې مطلب ته دا خبره کوي چې دا دوه ډایرکټران ارشد خان او اے کے خان دا دواړه د فلم په کہانی هم پوهېږي او په ډایرکشن هم پوهېږي بالکل پوهېږي ارشد خان فلمونه مونږ چې کله ګورو نو هر شی پکې وي اے کے خان فلمونه چې ګورو هغې کې زبردست یو درد یې ورکړي وي مذاق یې پکې ورکړي نو دواړه داسې هدایتکاران او داسې حساب کتاب دي چې ډېر مختلفه دي پښتو په ژبې پوهېږي اصغر چیمه ته مې دا یو ګزارش دی چې ښه سړی او خرچه دې هم ډېره وکړه یو 60-70 لاک روپۍ دې ولګولې خو خیر وایي چې تاوان پسې ګټئ او ګټې پسې تاوان نو دا ګټې او تاوان راځي دی نه به همت نه هراوي نو نیکسټ ټایم ته لږ کوشش وکړه یا موږ سره رابطې وکړه یا عظیم بھائی سره رابطه وکړه که زمونږ لږ څه خدمتي یو ټلیفون چې یو سړی در وکړي نو هغې سره تفصیلي خبرې کوه एकदम ځان مه خړوه نو هغه کیدای شي تا ته یو سړی داسې مشوره درکړي د لکونو روپۍ هغه پوهېږي شکره دا دلته به زه تا ته دا خبره وکړم چې په پښتو فلم انډسټري کې ډېر فنکاران داسې دي چې هغه صرف ځانځاني کوي هغه ته زه بل زیرو هم نه معلومیږي چې دا څوک دي
او څه دي چې تر څو پورې دوی له ځانځانیزه بهر وتلي نه وي له دې فریمه ځبندې تللي نه وي تر هغو پورې نه پښتو فلم انډسټري د ترقۍ پر خوا باندې تلای شي نه د دوی په پښتنو کې عزت پورته کېدای شي. نو دا خبره خو دې بالکل درسته وکړه. نو دا داسې دی چې منافقت شروع شي که نه لکه یو بل نه جیل سپن شي. نو د جیل سپن چې مونږ وباسو نو مونږ به مخکې ترقي کوو کله. نو دا جیل سپن به کومه پورې مونږ پورې دا زیات تر کې پښتانو پوسې. پښتو فلم انډسټري کې چې څومره فنکاران او څومره ډایرکټران څومره ټیکنیشنز کار کوي هغو ته پکار دی چې منافقت د له ځانه ځا وباسي. چې دا شی ووتلو نو مونږ انډسټري به ترقي وکړي او که دا شی نه وي دا انډسټري دغه شانتې به چلیږي. که یو سړی ووایي چې بس زه په کورسۍ ناست یم زه سیاستدانو حساب دی بس دا کورسۍ مانه نه لرې کوي نو بس دغه حساب دی نو کورسۍ به دنه نه لرې کوو نو بس په دې کورسۍ نه پسې خلک بور شوي دي. کومه پورې به دا تاسو ګوري یاره. ګرانو کتونکو دا و رحمان شاه خټک ورپ شکرا چې له ده سره د پښتو دا نوی فلم دیدن د دې په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې څو د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته. د خدای په امان.